یوازې یو ارمان دا دی، دا وایي لکه هغه د دوبۍ شیخ زاید چې وایي زه غواړم دوبۍ هیز ټو بي نمبر 1. یعنی دوبۍ د په ټوله نړۍ کې نمبر 1 وي، د تعلیم د نګاه نه، د ودانیو د نګاه نه، هر څه دې په نمبر 1 کې، د صحت د نګاه نه. ټرمپ اوس غواړي چې دا داسې یو کارنامې وکړي چې د امریکا په تاریخ کې د دې نوم تلپاتې شي او تلپاتې یادېدونکی د دې نوم وي. دغه 200 بیلونه دا خپله یو نه هېرېدونکې خبره ده. د 6.2 ټریلیونه ډالر دا خپله نه هېرېدونکې ده. دا ماس ډیپورټیشن چې به سر د سبا شروع کېږي او په دې پوله به دا غیر قانوني خلک کړی، دا خپله په تاریخ کې پاتې کېدونکې خبره ده. د اوکراین موضوع د ټرمپ لومړنۍ په اجنډا کې لومړیتوب دا دی چې اوکراین باید روسیې ته وسپارل شي. دا موضوع ورته ورحل کوي، ځکه د سوریه په اړه معامله وکړه روسیې د امریکې سره. اوس روسیه او امریکا مجبوره دي چې د اوکراین په اړه معامله وکړي. شرافت صاحب په بخښنې سره ډېرې بخښنې سره شرافت صاحب، اوکراین په بشپړه توګه روسیې ته وسپاري او که د اوکراین ځینې برخې د روسیې برخه وګرځي؟ هغه نقطې چې روسیې ته ډېرې مهمې دي او ستراتیژیکې نقطې دي، هغې وګوره. لومړی که د روسیې جګړه موږ مطالعه کړو، روسیې د اوکراین په ډېرو مهمو نقطو باندې حملې کړي دي. دا نورې ټولې سیمې د پامه غورځولې دي، هغې سره هېڅ کار هم نه لري. د روسیې پلان دا دی چې دا د بشپړه توګه باندې زما د اغېز لاندې او د ناټو غړیتوب دې وانخلي. دا د روسیې پریکړه ده، غوڅه پریکړه ده چې د ناټو غړیتوب باید ته وانخلي او زما د کنټرول لاندې، او کومې ستراتیژیکې نقطې چې دي هغه به هم د روسیې په لاس کې، او دا ورسره ټرمپ مني. ټرمپ هر ډول تعامل کوي، هغه هر ډول معامله کوي چې د امریکا په ګټه باندې. د طالبانو سره پریکړه هغه به هم داسې پریکړه چې د امریکا په ګټه باندې، او د امریکا ګټه په څه کې ده؟ د واخان په کوریډور باندې نظر ساتل چې هلته چینایان یا د هغوی نظامي فوزونه هلته حرکات ترسره نه کړي، یا ځینې نظامي اډې هلته په څنډو غاړو کې جوړې نه کړي. دوهمه خبره د هغوی دپاره ستراتیژیکه نقطه د باګرام هوایي اډه ده، دغه ترلاسه کول دي. که دغه شیان د امریکا د لاس نه وځي او لاس تې را نشي، امریکا بیا هلته جګړه هم پیل کولی شي، طالبان هم له منځه وړلی شي، پیسې هم بندولی شي، هر څه کولی شي، خو یو ګډوډي به رامنځته کړي. او طالبان په دې شیانو باندې ډېر ښه پوهېږي. دا د عباس ستانکزي خبرې تاسې په تېرو 2 اونیو کې د مطالعې لاندې ونیسئ، خپل تحلیل پرې وکړئ. دغه سړی د طالبانو په استازیتوب غږېږي، دې ته چې څه ویل کېږي دا همغه خبرې کوي. او دا د پخوا هم د سیاسي چارو مشري کوله، روسیې او دې ځایونو ته تلو دوحې ته، هغه خو په انګلیسي هم پوهېږي او په نورو ژبو هم ډېر پوهه دی، په نظامي اړیکو باندې هم پوهه دی، خپله ماسټري پکې کړې ده او په سیاست هم ډېر اګاه سړی دی. نو هغې اوس بیا رامخکې کړی دی. شاید دی داسې دا دوحې ته راولېږي او د ټرمپ ادارې لپاره دلته یو ځانګړی ټیم هم طالبان رامنځته کړي، هغه کسان چې د په ترهګرو لیست کې نه وي، د استازو په توګه یې راولېږي دوحې ته، او بیا د دوحې نه هڅې پیل کړي چې امریکا ته یې راولېږي او دیو سره خپلې اړیکې نورې هم نږدې کړي او دیو ته هر ډول اطمینان ورکړي. نو زما په نظر باندې زه دا خبرې دې کې راټولوم. دومره اوږد انتظار چې موږ وکړو 4 کاله، هغه وخت اوس راورسېده، او دا خبره هم ډېره غلطه ده که څوک زموږ دا خبرې ردوي چې تاسې د ټرمپ په تمه وئ او تاسې د ټرمپ نه غوښتنې کوو. بلکل موږ د ټرمپ نه غوښتنه کوو. دغه وضعیت ټرمپ راوستی او د ټرمپ په وخت کې طالبان د خبرو میز ته د ده په یو تلیفون عبدل ته زنګ والی و، خبرې پیل کړي دي، د ده په اړیکو باندې طالبان راغلي دي، په واک کې دغه لار ورته دی پرانیستې ده، په واک کې خپله د 2014 کې د کانګرس نه وغوښته، که 2018 نه پوهېږم، چې طالبانو ته د 14 میلیونه ډالر د هغه لومړي سفرونه چې پیل کړي وو
لګښتونه باید ورکړل شي، هغه ورسره بیا کانګرس ونه منله. نو هغه څه چې د ټرمپ په لاس کې یا د امریکا په حکومت په لاس کې باید د هغې دپاره موږ لابي وکړو. په دې نږدو راتلونکو څو اونیو کې چې دا تشریفاتي مراسم ختم شي، دا سناتوران هم ځي دې ورسره ګوري، لیدنې اترې کوي. موږ هم د خپلو هغه ملګرو سره چې هغې د ریپبلیکن غړي دي، سناتوران دي، او موږ ورسره تر اوسه په جریان کې یو. زموږ به راتلونکي 2 اونیو کې د هغې سره میټینګ کیږي او په هغه ژمنو چې موږ سره یې کړي دي، په هغه ژمنو به له سره کتنه کوو او موږ به ټینګار کوو چې دغه زموږ غوښتنې دي. اوس خو په واک کې هم راغلي وای، صلاحیت هم لرئ، دغه زموږ خبرې یا دا زموږ غوښتنې مخې ته کوي او د وضعیت د بدلون دپاره کوټلې ګامونه پورته کوي. مننه. ډیره مننه.